وإخوته آيات للسائلين. یقینا و په یوسف علیه السلام کې او د هغه په ورونو کې آیات او نشانې وي للسائلین د سوال کوونکو لپاره. حضرت یوسف علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام زوی ده. یعقوب علیہ السلام یو بل ورور د عیسی نبی دا دواړه تو امین او برګونی وو. و یعقوب ته ولی یعقوب وای دا دواړه د مور په ګیډه کې جنگ وک. یعقوب وای چې اول ز دنیا ته لاړ شم، عیسی وای چې اول بززم. لمبر د یعقوب علیہ السلام نو عیسی اوله کتل معنا مخته اوته کنا زبد مور مړکم. بس یعقوب وای ستړ شو، عیسی د عصیان نه ده، عیسی را مخته شو. او عجیب خبره ده چې په یو ورځ دواړه پیدا شول، په یو ورځ دواړه وفات شوي هم دي، او بیا په یو ځای باندې دفن شوي هم دي. دا دواړه زمن د اسحاق علیه السلام. دا عیسی د وجود ویخته لرل بیخي ببارو، او یعقوب علیه السلام اجردو وجودی لسو. او بل خواته یعقوب علیہ السلام د میګو کاروبار کولو، او دا عیسی د ښکار زن او ښکار به کولو. دا عیسی بیا پلار باندې ګرانو، او دا یعقوب په مور باندې ګرانو. یو ورځ دا پلار عیسی توای بچو سترګې وړاندې شي په دې وخت کې تلار سمات یو ښکار راوړ او کباب کرات. انبیاء ته الله یو دعا ورکي، زبطات یو خاصه دعا وکړه. دا خبره خزه واوریدل، یعنی د حضرت یعقوب علیه السلام مور دا خبره واوریدل. دای لاړ ښکار کوي. نو یعقوب هم مور باندې ګرانو. نو یعقوب ته وایي هله زمانه پسه حلال کا، کباب کا، او پلار ته یې پلار دې تا ورور ته وعده کړې ده چې تا ته به یوه خاصه دعا کوم، مه کوه چې هغه دعا تا ته وکړي. زوی وایي چې پلار خو ما پېژني، وایي ته د وزې یا د همدغه میږې څرمن واغونده. ځکه دغه زوی عیسی چې و اشعارو ویخته پې زیاتو. د چې دا څرمن واغوستله ورغی، پلاره کباب مې درته راوړو، ته څوک یې؟ وایي زه عیسی یم که نه؟ تا راته ویلې. هغه چې لاس پې کېښودو، وایي چې حس کوم دا خو لکه عیسی داسې ده، خو والریح ریح یعقوب، بوی د یعقوب علیه السلام. او یا دا چې د مړی کېښوده ښځه ورته راغله چې و اسحاق علیه السلامه خو د مړی درته راوړه زوی دی، دعا ورته وکړه. هغه داسې دعا وکړه چې خدا د مړی چا راوړی وي. په نظر کې خو عیسی و، خدا د هغې په اولاده کې پیغمبران او بادشاهان راوړه. دعا یې وکړه حضرت یعقوب علیه السلام ته. یو ساعت بعد شو، عیسی راغی، ښکار یې کباب کړی ده. پلار ته راغی، پلاره دغه ده، تا ته مې ښکار راوړلو که نه؟ وایي خوره. څوک یې؟ عیسی. خو تا راته ویلي پلاره. اوس هغه دعا راته وکړه. ای بچیه دعا خو لاړه. ولې چا؟
دعا خو یعقوب ته وشوه، خو تا ته بله دعا وکړه چې الله دې د تا ذریات دومره ډیره کړي که نه لکه د دنیا شګې. دی خفه شو چې ډېروالی به څه کوم. کوم سوال چې اصلي سوالو د انبیاو د ملوکو هغه سوال لاړ. د دې وجه نه عیس له ځان سره وګڼېده چې یعقوب له ما نه به ژوند ونه کړي. تا داسې کار وکړه. بس عیسی دا دعا د روم د خلکو ایټالیا دغه ټول چې د اولادې د عیسی نبی ورسته لدینه د پلار عمر د اسحاق علیه السلام یو سل اتیاو ته ورسېد. غله د خپل زوی یعقوب راوغوښتو چې تر اوسه وزه ژوندی ومه زما لحاظ و، لدینه بعد به ته غلی لاړ شې شام ته. په شام کې هلته د ستا مما ده لیا نومېږي، لیا نومېږي بن ناهز، هغه ته به ورشي. عام طور اسحاق علیه السلام دا کنعان کې اوسېدلو، اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې اوسېدلو، یعقوب علیه السلام لاړ هلته. چې کله د هجرت اراده وکړه د دو د ورور منځ کې کوم عنادو هغه عناد الله پاک ختم کړ. خدای چې لاړ شام ته اماما سره واړول. د اماما یې دوه لوڼې وې، یو راحل نومېږي یا راحله، او یو لورې لا یا فالب سره لا یا دا نومېده. د مینه د راحل سره، خو راحل وړه وه لا یا لویه وه. نو ماما ته وایي چې یاره ماما خو تا په کور کې هسې م اوسېږم، د واده ضرورت ده، ما ته یوه لور راکړه که نه. وایي مال لرې؟ وایي نه. وایي در به یې کړم، 2 کاله به زما په کور کې خدمت کوي او میږې به پیایې. دا د ستا له خوا نه زما د لور مهر شو. ټیک شو. چې نکاح ټیم راغی چا دې ورسره وکړه. نو دغه په نظر کې راحل نیولې وه، هغه وړه وه. په دې وخت د نکاح کې نکاح د لایا سره وتړل. چې د کوټې ته ورغی چې وایي دا خو یې ما ته بله راوستلې ده، خو نکاح خو شوی ده، عقد شوی ده. ماما ته را ماما تا خو له ما سره سخته دوکه وکړه، ما خو له تا نه راحل غوښتی و او تا ما ته لایا راکړه. هغه ورته ویل چې هو که نه راحل وړه ده او لایا لویه ده، نه ما نه غوښتل چې وړه ورکړم لویه دې لا ناسته وي. اوس که ته غواړې چې راحل هم درکم ووایه، وایي بس هغه هم غواړم. وایي ته به 2 کاله نور هم ما ته بیا خدمت کوي او میږي به بیایې. 2 کاله نور هم پسې عقد ته وتړلو. راحل هم ځان ته نکاح کړه. په هغه وخت کې د دو خویندو نکاح دا جائز و. ان د شریعت د عیسی علیه السلام پورې د دو خویندو نکاح دا جائز. دا دواړه وکړه. د واده په مراسمو کې هر څوک خپل لور ته تحفه ورکوي. دغه لیا د خپل لونو ته یوه مینځه ورکړه. یوه یلهمه نومېږي، یلهمه، او یوه
زلفه نومېږي. دغه دواړو زنانو چې راحل او لیا خویندې دي دا مینځې حضرت یعقوب علیه السلام ته وبخلې چې به زمونږ د خوا نه تا ته بخلې شوي دي چې ته هر څه کوې. نو دا څلور واړه یې ښځې شوې، دوه یې میندې شوې او دا دوه یې اصلي ښځې شوې. د دغه څلورو زنانو نه الله پاک اولادونه ورکړل. د زلفې نه چې مینځه وه لدې نه دوه زمن ورکړل، یو دان نومېږي یو تفتاله، او د دغه بلې میندې نه چې یلها یا بلها نومېږي لدې نه دوه زمن ورکړل، جات او اشر. د دې مشرې ښځې نه چې لایا نومېږي د هغې نه شپږ زمن یا پنځه زمن یوه لور ورکړه، رویبیل، شمعون، یهودا، لاوی، یسجر، زیالون او دنیه. او د راحیل نه دا ډېر وخت شنډه وه. په داسې وخت کې چې عمر د حضرت یعقوب علیه السلام د یو نوي کلو الله پاک یوسف علیه السلام ورک، او بیا 2 کاله بعد الله پاک د هغه ورور بنیامین ورک. د بنیامین د پیدا کېدو سره سره راحل چې د دې مور د وفات شوه، ماتت فی نفاسها. نمون پتا باندې قصه بیانو هغه وخت چې حضرت یوسف علیه السلام دا خوب ولیدو. یوسف علیه السلام دا د حضرت یعقوب علیه السلام زوی ده. یعقوب علیه السلام دا د اسحاق علیه السلام زوی ده. اسحاق علیه السلام دا د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی ده. ابراهیم علیه السلام د تاریخ یا تاریخ زوی ده. تاریخ یا تاریخ دا د ناحور زوی ده. ناحور د راعو زوی ده. راعو د فالخ زوی ده. فالخ د ارفخشلس زوی ده. هغه د سام زوی ده. او سام د نوح علیه السلام زوی ده. نوح علیه السلام د لمک زوی ده. او لمک د متوشلخ زوی ده. متوشلخ د اخنوش زوی ده. اخنوش د اخنوخ زوی ده. اخنوخ ادریس علیه السلام خیر. ادریس علیه السلام د مهلائیل زوی ده. مهلائیل د قینان زوی ده. قینان د انوش زوی ده. انوش د شیس علیه السلام زوی ده. شیس علیه السلام د آدم علیه السلام زوی ده. لدې وجنه سلسله د دوی آدم علیه السلام ته ورسید. هغه انسان ته ورسېدو چې انسان ده خو بنی آدم نه ده. دا یو لطیفه ده. داسې کس وایي وښیئ راته چې انسان وي او بنی آدم نه وي. لکه څوک؟ لکه آدم علیه السلام. انسان خدا کنه خو بنی آدم خو نه ده کنه. د آدم بچی خو نه ده. انسان ده او بنی آدم نه ده. نه ده نسبت هم هغه چاته ورسید چې انسانو او بنی آدم نو. الله فرمای پیغمبره یقینا لقد کان په تحقیق سره و
په یوسف علیه السلام کې او د ده په ورونو کې آیات عبرتونه معجزې للسائلین د سوال کوونکو دپاره ځکه دې خلکو سوالونه کړي وو چې مونږ ته دا خبر راکړه چې حضرت یعقوب علیه السلام ولې شام ته او بیا د شام نه څنګه بیرته مصر ته راغی. دغه ورونو وویل چې خامخا یوسف علیه السلام او د ده ورور له موږ نه زیات پلار ته محبوب دی. نو راځئ یو داسې کار وکړو چې د پلار توجه زمونږ طرف ته شي، د کور کارونه مونږ کوو، قوت والا مونږ یو او محبت د ده سره کوي. نو څه پې وکړو، په دې باندې مشوره کېناسته چې راځئ مړې کړو. نو مړ خو لوی جرم ده، نو وایي چې خیر که جرم هم وي توبې به وباسو. د دوی مشر وویل نه نه، قتل ډیر لوی جرم ده، هغه دی بنده حق ده، خو راځئ یهودا وایي یا رویبیل وایي چې دا به بوزو او داسې وکویی به وګورو، دوی لیدلی و، په هغه کې به کته وغورځو، آخري انجام به یې مرګ شي، لیکن مونږ به په خپل لاس باندې وزنو نه. او که سبا داسې خبره پیښه هم شوه نو مونږ په ښه کلک قسمونو سره دا ویلی شو چې والله ما قتلناه، مونږ حضرت یوسف علیه السلام وژلی نه دی. بس په همدې باندې فیصله وشوه چې حضرت یوسف علیه السلام به بوزو. اوس د پلار نه څنګه راواخلو؟ پلار په دې کې آثار د پیغمبرۍ او بیا هغه مخکنی خوب لیدلی ده، نو د پلار له ده سره ډېر زیات محبت و، یو ساعت به یې له ځان نه لرې کولو نه. دا زمن ورغلل چل او فریب کوي. یعقوب علیه السلام ته وایي ای پلاره تا عجیبه سړی، ولې ته په موږ باندې د امین ګمان نه کوې؟ ته حضرت یوسف علیه السلام موږ ته ولې راکوې نه؟ خو زمونږ ورور ده، ولې ته یېرېږې زمونږ نه؟ او حال ده مونږ د ده خیرخوا یو. یعقوب علیه السلام د دوی دا چلونه او فریبونه او زارۍ چې واورېدې، نو دوی بیا څه ورته وایي؟ وګوره مونږ سره زمونږ ورورکۍ ولېږه، لږ به چکر ووایي، لږ به وڅري، مونږ د دې ساتونکي یو، بلکل به دا بچی مونږ تا ته راوړو. له بلې خوا تقاضا د یوسف علیه السلام هم دا و چې لږ بهر وتلی وی، خو یعقوب علیه السلام دوه عذره پیش کوي. دوی د یو عذر جواب کوي، وایي بچیانو د یوسف علیه السلام بولو باندې یو دا چې زه غمجن کېږم، د ده د فراق، د ده د بیلتون زغم نشم کولی، دا یو. او دویم دا چې یریږم چې دا به د تاسو نه لیوه وخوري. زمن څه ورته وایي؟ دا دویم جواب ورته کوي چې د لیوه نه خو بېغمه اوسېږه، مونږ دومره غاټه غاټې باډۍ او بیا به زمونږ نه یو نازنین ورور، یو کشر ورور به زمونږ نه لیوه وخوري، د دې خو بیخي غم مه کوه. خو دا بل جواب یې ور نه کړو چې د غمجن کېږي نه مونږ څه وکړو، هغه جواب یې ور نه کړو. پلاره که چېرې خامخا زمونږ نه لیوه وخوړو او مونږ دا دومره غټ خلک، نو انا اذا لخاسرون،
چې موږ دومره میږي ساتلی شو د لیوانو نه ولې خپل ورور به نه ساتو؟ پلار وایي چې بس صحیح شو. یو قسم قیمتي اوبه وې او هغه تشتو د انبیاو په دې کې یوسف علیه السلام علم بوالو ښایسته جامې ور واغوستلې او هغه جامه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې غورځېدو او دې خلکو لوڅ کو او جبرائیل علیه السلام هغه جامه د جنت نه ورته راوړله دغه جامه پاتې و حضرت اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام دغه جامه یعقوب علیه السلام ته ورکړه. یعقوب علیه السلام دغه جامه تعویض کړه وړي کې تعویض نه جوړ شو. دا د نظر په خاطر باندې حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړه. خیسته کو برابر کو زیبا مخ خیسته مخ با خکولا ته حاجت وي از خکولا پکې ده د هغې نه وروسته دا زمن را وغوښتل راشئ زړه غمجن ده زاړي. یوسف علیه السلام ورته وایي پلاره ولې زاړې؟ وایي زمنه د ستا دا تلل ما ته بوی د وینې راوړي او ما ته بوی د فراق د ابد راوړي. نه پلاره خیرونه دي ډېره ښه ده چې ورونه دي. ورونو واخیستلو په ډېر اکرام په ډېر عزت باندې یو وایي ما ته یې راکړه زه یې غېږ کې اخلم بل وایي نه نه زه یې اخلم بل وایي زه یې اخلم. یعقوب علیه السلام پسې ولاړ دا ولاړ دوی شاته راګوري چې کله پلار ته نه فنا شو نو بس په دې وخت کې د یوسف علیه السلام وغورځولو د مځکې نه ووت. د غریب بل ورور ته منډه کړې یوه چې په لاګته باندې د ولیبال ټوپکی ته نه جوړ کړو 100 مترې لرې وغورځولی. یو ورغی له دوی نه دا سر ته نه ونیو چې سر ته نه پرې کړي. یهودا ورته چې مونږ تاسو سره ویلو چې وزن به نه کنه دی په ژړا شو د فریاد ځای ورک شو. فرمایي چې په ټولو ورونو راوګرځېدو خو د رحم ځای پیدا نه کړ. لا هم دا ورته وایي چې بس پروا نه کوي ادعو الشمس والقمر والنجوم ستوري را وغواړه لمر او سپوږمۍ را وغواړه. والله ما رأیت ما خو سره لیدلي نه دي وایي مونږ پوهېږو در باندې خو ویا او ټکاوه ویا او ټکاوه هغه د کنعان کوی ته حضرت یوسف علیه السلام ورسول. چې هغلته یې ورسولو نو یو پړی راواخیستو لاسونه یې پې وتړل په دا مولا کې وتړل جامې یې ترې نه ویستې. دی ورته فرمایي مه کوئ ورونو زما جامې مه وباسئ اتواري به فی الجبو چې په دا کوی کې ځان پې پټ کم د خپل ځان نه ما ته حیا راځي. دوی ورته ادعو الشمس والقمر هغه را وغواړه جامې یې ترې نه ویستې چې کله یې کوی ته غورځولو د کوی په داژه یې لاسونه کېښودل. سخت عذر زاری کوي مه کوئ ورونو خیر زه به د تاسو یو غلام جوړ شم زه به د تاسو مزدور جوړ شم زه به دا وکم دا وکم. بېرته را وخېږولو لاسونه یې پې وتړل. چې لاسونه یې وتړل
کوی ته کته ور خوشک چې د کوی نیمه اندازې ته ورسېدو نه پدوی کې یو ظالم راغی دا پړې پرې په تیزی باندې حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام د ځمکې طرف باندې لاړ. سو جایا جبرائیل علیہ السلام په تیزی باندې راغی. یو د هغو ځایونه دغه ساعت ته الله پاک جبرائیل ته وایي چې هله دومره تیز لاړ شه چې یوسف علیہ السلام د کوی بیخته ونه رسېږي. دا به څومره تیز وي. همداسې وشول دی لا د ځمکې بیخته رسېدلی نه و چې جبرائیل را ورسېدو وینو هلته یوه صخره وه تیږه وه په دې کېنوله. شاوخوا حیوانات راغلل دغه زوړ کویی و په دې کې مار راغی په هغې باندې جبرائیل علیه السلام غږ وکړو مار کونډ شو. تر ننه پورې مار چې دا کونډ ده په دا کوی کې رڼا پیدا شوه اوبه ترخې وې اوبه خوږې شوې. یوسف علیہ السلام زاړي ځان ملوسته. جبرائیل علیہ السلام هغه د تعویذ خلاص دا هو جنتی شیو په یو ساعت کې مړکای تعویذ ده بل ساعت مکمل جامې دي را خلاص کول کالی او واغستاد ولې خپه کېږي. دا سی وخت برازي چې ته به دا ورونه خبره چې سمو کول لا ما سره د تعالی پاک وحی وکړه. دا وحی تسلی لپاره دا یا الهام ده چې وخت به ته دا ورونه خبره وې ورونه لاړه. البته یهودا به روزانه راته دا 3 ورځې د ځان سره به لګ مړی راوړله له پاسه به ورخطا کړه. د جغه چې یوسف آکا هغه مې هغول نشتا یو ورور راغله پاسه داسې کمر را واخته ګرم پته ورخطا کړ. خدای ته نه بچ زکه شو چې دغه څنګه ته د رحمت او د شفقت ماده په دوی کې ختم شوی و. دریم ورځ باندې چې دا مړی راوړه او دا کسان هم راغلي دي نه اوس وخت دی وتلو د حضرت یوسف علیہ السلام نږدې شو. په دغه ورځ باندې چې یوسف علیہ السلام دوی وغورځولو نو جامې ته نه راویستلې ولې وباسي چې خامخا پلار وویلې چې جامې کومې دي مونږ به جامې وروخی یو پسې علال دیغه په وینو کې دا جامې وویلې په خاورم کړي په وینو هم اوس د ورځې پرانا کې راځي نه ماخام تیار ده د کور شاوخوا ته زړه ده زړی. یوسف علیہ السلام راووتلو یعقوب علیہ السلام بچیانو حال اصیبه فی غنمکم دا تاسو په میوګه څه فساد ګټ شوی څه شي دي و اين یوسف چیرې ده دې ځاړي جواب نه ورکړي وخلکو ته مشکل وای کنه د دسترګو نه هوخ کې ناراضي ځکه په لاتیاره کې آرام غلط سترګې ښکارا نشي. لارا مونږه لاړو مسابقه و منډه وایله او یا مسابقه په غشو کې کوله. یوسف علی السلام د سامان سره کېنولو لیورا غوي خړو لکه تا چې ویل چې لیو براشي د اختیار لیورا هوته زمون منون کوي نه
اگر چې موږ رښتیا هم یو موږ د خپل ځان لپاره دوه شاهدان پیش کوو دعوا یې وکړه کنه یو دا چې دا د لیو مراوسته ده دغه لیو خوړل هغه ویني باندې د لیو خلم سره کړی لیو راونیو یعقوب علیہ السلام ورته فرمایي هل اکلت ولدی هل اکلت ثمرة قلبی زما بچای زما د سترګو یخوالی تا خوړلی لیو ورته وویل چې انبیاء وحی په موږ باندې حرام دي والله ما رأيت وجه ولدک دستا د بچی مخ هم ما ولا کړی دی خودی خلکو ونی ولم تا تیرا واست بیا څنګه راغله چې زه د صله رحمۍ په خاطر راغلم زمان خپل ورور ورکده دغه طلب کوم خو فسادونی د ښکار کړم تا تیرا واست وای دا پرې ده لیو لاړ دا شاهد ختم شو دیم شاهد دادا چې پلارا جامع وګورا په وینو لته پاتې دي ها تاسو راوړل سه جامع راوړل دا سیونیو جامع را کارو غدا نه لستونه پرېدانه لمن پرېدانه غاړه پرېدانه وای دا څومره عجیباله وو چې زما په بچی زړه نه پدېدو خو په جامو یې زړه پدېدو جامه پرېښوي نه ده غلو غلا کړی ده خو الله هغه شی ته نیر کړی دا څه عجیبه خبره ده چې جامې پرې نه دي زه پوه شم چې تاسو نفسونو دا خبره ښایسته کړې ده سوال دا پیدا کېږي چې هغه ته چې د اوویل چې زه یریږم چې لیوان به درنه وخوري آیا دا غرض حقیقتا لیوانو او کنه یو جواب دا شوی او دا زمګه کثیر تضیعاب لیوان دی نو ځکه فرمایي هم انی اخاف ان یاکله الذئب او زمنه هم اما خبر اختیار کړی چینی لیو خورل خو صحیح قول دا چې د غرض په دې کې لیوان نه و د غرض مراد د لیوانو نه د دې زمانو نفسونو چې تاسو نفسونه با زما دا بچای ختم کی تاسو حسد با زما دا بچای ختم کی ځکه ورته وایي هم چې تاسو نفسونو دا خبره خیسته کړې ده یو څه چلم جوړ کړی آیا دلیونه د نفس نه تعبیر په لیو باندې شوی وای او یو سالک وای اجدها در حق دیدم بهم رفیقش بلبلی اجدها در حق دیدم بهم رفیقش بلبلی گرگو برا هر دو همراه چوفان دیدم اجدها نفس است بلبل طاعت حق وجود اجدها نفس است بلبل طاعت حق وجود گرگ شیطان بر ایمان عقل چوفان دیدم سالک وای ما یورس اجدها او مرغه بلبل دا په یو قفس کې ولیدل
تعجب خبره مرغی خو خوري او ما لیو او ورای دا دړه د یو چوپان سره ولیدل چې هم میږي په ولې او هم لیوان په ولې ورته تعجب کوي دا عجیبه خبرې کوي وی او کنه اژدها دا نفس ده بلبل چې مرغی ده دا طاعت ده او نفس سړی د طاعت نه منې کوي حقا وجود ده یو قفس کې هغه د طاعت هم شته او نفس هم شته لکه مرغی او اژدها او همدارنګه یو شپون لیوم بیایی او میگه هم گرگ لیو شیطان ده ایمان برا ورای ده او عقل ده هغه چوفان او رای ده په یو انسان کې شیطان هم شته ایمان هم شته او عقل ده هغه رای نه پدې ځای کې هم د حضرت یعقوب علیه السلام غرض داو چې زما بچای بد تاسو نفسونه وخوري هغه به هلاک کې خیر زما د صبر وي په هغه وخت دا کلمه نه و چې انا لله و انا الیه راجعون الله پاک جل جلاله نه مرسته غوښتل شوی ده چې الله تعالی به زما د بچی او ما ته به د هغې په ورکوالي باندې صبر او حوصله راکوي یوسف علیه السلام په کوی کې درېم ورځ پوره شوه اوس یوه قافله راځي په همدغې لار باندې تېرېږي یا دغه لار صحیح ده یا دې خلکو لږه لار غلطه کړې ده او په دې طرف باندې راغی صحیح دا ده چې نه دغه لاره وه د دې یو کس و هغه د اوبو د راوړلو دپاره قصد وکړو دوی ولېږلو چې ورشه اوبه راوړه دی چې کله راغی بوکه یې کته کړه دا لیوان د یعقوب علیه السلام ورونه دا راغلی شاوخوا ناست دی غلی غلی ناست دی چې د کله بوکا کته کړه نو یوسف علیه السلام بوګې کې کېناستله راخېږوي خو چې هر کله د کوی خولې ته نږدې شو یا بشرا هذا غلام یا خدا بشرا سړی زرکا راشا مرستر اثر وکا هذا غلام دغه د الکو او یا بشرا د زیری په معنا سره اے خوشالیا اے زیریا کچر د کوم څه باندې خوشالېږي نه هاذا غلام دا خسته الک وګورا لیوان راغلل دا هدا کنه ته خبر ده هداینه سړی حیران شو څه خبره وای دا زمون غلام ده خو هر وخت تختی دا دریش پکېږي دا وطن مو پسې لټ په لټ کو هر تیږي لاندې مو قتل پیدا نه کتو ګوره ته دا راځي د کوی منځ ته ځان غورځولې پټ شوی خو په عبرانی ژبه باندې یوسف علیه السلام ته وایي چې خبره وکړي که نه د قتل نه بل کار به تا سره نه کېږي چپ دا زمون غلام ده یاره مونږ یې نه غواړو خرڅوي په 22 روپۍ یا په څپلیو بوټونو باندې په دې خرڅ کو
الله فرمایي چې د دې خلکو غرض بیع نه و. د دې خلکو غرض دا و چې زمونږ نه حضرت یوسف علی السلام لری شي، زمونږ د ماحول نه لری شي او نور یې مونږه او نه وینو په دې ځای کې. هغه پیسې د خلکو واخیستلې، یوسف علی السلام روان خو ورته وایي چې ګورئ دا غل د پټېږي. په دې لاره کې د حضرت راحل قبر راغی، د قافلې نه لږ غلی شو، د مور په دا قبر باندې سم لاست. ای مورکۍ چې تا دا زمان لیدلی وی چې له ما سره کوم ظلمونه وکړل او بالاخره غلامۍ باندې خرڅ کړم، مور زما او ستا دیدار و بیا په قیامت باندې کېږي. زه به خدا چېرته ځما؟ د غلامۍ زنځیر په غاړه او په لاسو کې راواچولی شو. خلک پوښتنه کوي چې هغه تښتېدونکی غلام بیا څه شو؟ دی د اریرو له منځه روان ده. بیا دې خلکو وویل دا خو رښتیا هم ته تښتې، له دې نه بعدې تر یو انداز پورې لاسونه وتړل، خپې یې پرې وتړلې، خو چې وروسته کله د ده صداقت او امانت او د ورته خبره وکړه چې زما مور قبر و هغه ته ورغلی یم، د هغې نه بعدې بیا خلاص کړه. اوس قافله روانه ده، مصر ته ځي. نو چې تر څو پورې هغوی مصر ته رسېږي، مونږ به وګورو چې قرآن کریم د یوسف علیه السلام متعلقه څه وایي. الله فرمایي لقد کان یقینا په تحقیق سره و فی یوسف په یوسف علیه السلام کې و اخوته پورون لدکه آیات للسائلین، آیات و نشانے وے للسائلین د سوال کونکو دی فارا. اذ قالو چکل دوی اویل لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام و اخوه ده غرور احب الى ابینا زیاد محبوب ده زمون پلاتا مننا زموننا ونحن عصبت او منگی وڈل قویو ان ابانا یقینا زمونگا پلارا لفی ضلال مبین دا پا گمراہی اخکارا کدا. نو پلار خو گمراه نو، یعنی پا محبت اخکارا کدا. ضلال فمعنا دا محبت سر. اللہ فرمائی ووجدک ضالا فهدا، اللہ تا پیدا کرے محب دا ہدایت، فهدا اللہ تا تا ہدایت وکو. اویا معنا دا غفلت سرا زمونږ پلار غافل ده ډېر. ووجدک ضالا فهدا، الله ته پیدا کړې غافل د هدایت نه، بے خبر د هدایت نه. فهدا الله پاک ته هدایت وکړلو. نه پدې ځای کې هم ان ابانا یقینا زمونږ پلار لفی ضلال مبین، په غفلت ښکارا کېدا یا په خطایي ښکارا کېدا یا په محبت ښکارا کېدا. سوکو نقتلو یوسفا مړک یوسف علیہ السلام او اطرحوه یا غورځوئ ارضنی وزمکتا یخلو لکم نخالی بشی تاسو دی پارا وجه ابیکم مخد پلار د تاسو وتکونو شیب تاسو من بعده ورست د هلاکولو ددنا قوما صالحین نیکان قوم بشی توبی بوباسه. قال قائل منهم اولی وین کیل دوینا لا تقتلوا یوسفا موزن یوسف علیہ السلام و القوه وی غرزوی پی غیابت الجب
پاتیارے کیو د کوهی کې جب کوئی توائی یلتقطه بعد السیارہ فیدا بکید لر بعد اس پر لے والا بعد مسافرین قافل والا ان کنتم فاعلین جملہ شرطیہ دا ان کنتم فاعلین کتاسو یید دی کار کونکے چی دخپل پلار مخ خلاصوئے نففعلو ذالک تاسو دا کارو کئ بس پام دې مشوره وشوه نو قالو دی اولیا ابانا او زمونږ پلارا مالک لا تأمنا سدی تعالی را چې مونږ امین نه غنې علی یوسف په یوسف علیہ السلام باندې و انا یقینا مونږ حال دادا له د یوسف علیہ السلام دفارا لناصحون خیر خواهیو خامخا ارسله معنا ویلګه زمون سرا غدان سباتا صحرا تیرا سره ولګه يرتع چې دلګه پیراخیو کې وسري شاوخوا وګرځي ويلعب او ساتر کې مستی وکوي وإنا او مونږه له ددل فار لحافظون خامخا ددل پر ساتون کیو قال وای پلار یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی ما خفقی ما غمجن کئی دا خبر انت ذهبو به چې تاسو بولو کئی پد باندې واخاف یریگم ان یاکله الذئب چوبا خرید لرالی وانتم عنه غافلون او تاسو لدن بے خبر وے قالو دی اولی لئن اکله الذئب کلیو اخوللو ونحن عصبا او حال دا امون جو دل قویو نبیاخو انا یقینا منگا اذن پدی وقت لخاسرون خامخا توانیان او زیانکاریو نمون دا غټه باډه ته وګورا چې دا دمره میګه ساتلای شو نو څنګه بخپل قدرمن ورور نشو ساتلای فلما هرکل ذهبوا به چې دی بول وکړه په حضرت یوسف علی السلام باندې واجمعوا او دوی اتفاق وکړو د وهلو نورستا ايجعلوه چې وی ګرځي په غیابت الجب پتیاره کوي دغه کوي کی و اوحینا موږ وحی وکړه یا مو الهام وکړلو او یا مو وحی وکړه مخکې د دې چې عمر د دې سلويخته ورسیږي الیه دتلتنبئنهم خامخابت خبر ورکې دوی ته به امرهم بفعلهم هذا پدې کار چې او زما ورونو تاسو ما سره په کوهي کې سو کړل وهم لا يشعرون خودی نه پیدل پدې انجام باندې چې بیا یوسف علیہ السلام راوځي او بیا بالا د نصرت او حمایت کوي وجاءور نراغل اباهم خپل پلاتا عشاء وقت بیگا کی یبکون جاری قالوا یا ابانا او زمونگا پلارا انا ذهبنا مونگا لاړو نستبقو مونگ مسابقه کولا منډه مو ویلې یا مسابقه په اسانو یا مسابقه په لیندو په غشو باندې وترکنا یوسف مون پر خدای یوسف علیہ السلام عند متاعنا زمون د سامان سره فاکله الذئب نو وخړو دلر لیو وما انت نت بمؤمن لنا بمصدق لنا زمون تصدیق کون کې منون کې نه ولو كنا صادقين اگر ته مونږه پدا خبره کې رښتونیو
وجاءو دوی راتګ وکړو علی قمیصه په قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدمن کذبن په دروغو وینه باندې بدمن ذی کذبن فاوینو باندې چې خاوند دروغو. قال فرمای یعقوب علیہ السلام نا وزمنو نخلی وخولل او نداوینی رختیاری بل سولت لکم بلکه خیسته کړي دي تاسو دی پارا انفسکم د تاسو نفسونو امرن یو امر په هلاکت د یوسف علیہ السلام کې خو زما بل څه وس نشتا فصبر جمیل زبا خیستا صبر کوم جمیل دا معنا شکایت بنه کوم د الله نه بغیر بل چاته. والله المستعان الله نمرست غفتل شوی دا علاما په سبانه تصفون چې تاسو بیانوي. وجاءت سيارة اورال سيارة لاتلن کې قافله راغلا فارسلوا واردهم دیو لګل خپل د عبور اوډون کې مالک بن وعر فادلا دلوه خکته کړه خپل بوکا ادلا زړن دې کا خپل بوکا نو کله چې راو باسي قال ويا بشرا ازيريا يا بشرا او بشرا سړيا هذا غلام لا يخيستا لكدا واسروه بضاعه او پټکړه دا خبره بضاعه چې دا مال بضاعت دا بدعت دا معنا چې دا مال د کنعانیانو راکو چې دا په مصر کې مونږ ته خرج کا. والله علیم الله خبردار ده بما په هغه فساد باندې یعملون چې دا خلق عمل کوي. وشروه واخستلو بثمن بخس او پیسو بیکارو لګو سرا دراهم معدودها روپی شمیرل شوی چا اول 10 روپی یا 19 روپی یا 22 روپی وی هو کانو دو داورونه د یوسف علی السلام فيه په یوسف علی السلام کې یا وکانو ورونه د یوسف علی السلام فيه پدا قیمت غستل د یوسف علی السلام کې پدا پیسو کې من الزاهدین لجمله د بی رغبتونو یعنی یوسف علیہ السلام سره محبت نو.